په 1998 کال کې ایران په افغانستان باندې د حملې پلان نیولی و. د افغانستان سرحد ته تقریبا 2.5 لک عسکر راولېږل. له دوی سره ټانکونه، قوي وسلې، راکټونه او هوایي ځواک هم و. دوی یوازې د خپل مذهبي رهبر ته په تمه و چې په افغانستان باندې حمله وکړي او که نه. په افغانستان کې دا وخت طالبان حاکمان وو او له یوې سختې او خونړۍ جګړې وروسته یې تازه د مزار شریف ښار هم نیولی و. د ایران انقلابي ځواک هره شیبه له خپل مذهبي رهبر علي خامنه‌ای نه دا غوښتنه کوله چې په افغانستان باندې د حملې اجازه ورکړي. طالبانو هم هره شیبه دا محسوسوله چې د ایران لخوا پې حمله کېدونکې ده، خو څه داسې وشول چې ایران ډېر زر له خپلې فیصلې په شا شو. او له دې هم مهمه دا ده چې ولې ایران غوښتل په افغانستان باندې حمله وکړي. راځئ د همدې پوښتنو د ځواب په خوا کې نن په دې هم ځان پوه کړو چې په تېرو 50 کلونو کې ایران له افغانستان سره څه ډول اړیکې پاللې دي. د شورویانو له حملې او د ډاکټر نجیب له حکومت نه نیولې تر حامد کرزي، اشرف غني او د طالبانو بیا واکمنېدو پورې ایران له افغانانو سره څه ډول چلند کړی دی. په کوم کال چې په افغانستان باندې شورویانو یرغل وکړ، په هماغه کال ایران کې هم انقلاب رامنځته شو او په نتیجه کې شیعه مذهبي مشران قدرت ته ورسېدل چې رهبر یې روح الله خمیني و. دا 1909 کال و. شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه او ببرک کارمل یې واک ته ورسو، هغه وخت ایراني اخوندان په خپل نظام جوړونه باندې مصروف وو. ایراني اخوندانو دا وخت له شوروي اتحاد سره سمې اړیکې نه لرلې او په همدې خاطر په افغانستان کې د شورویانو یا روسي پوځیانو له موجودیت سره هم مخالفت وښوده او په افغانستان کې نوی دولت په رسمیت ونه پیژانده. خو په 1982 کال کې چې عراق په ایران باندې حمله وکړه، نو شوروي اتحاد یا اوسنۍ روسیې له ایران سره کومک وکړ او کومک یې دا و چې روسیې له عراق سره خپلې نظامي مرستې بندې کړې او په ځای ایران سره کومکونه شروع کړل. او د دې وجه دا و چې روسیې فکر کاوه یو وخت به د مذهبي مشرانو په موجودیت کې ایران د روسیې لوی متحد جوړ شي. خو په افغانستان باندې د شوروي اتحاد له حملې سره چې څنګه په افغانستان کې پاڅونونه راپورته شو او جهادي تنظیمونو له پاکستان نه د شوروي په ضد جګړه شروع کړه، دلته ایران ته یوه بله انګیزه پیدا شوه او هغه انګیزه دا وه چې که امریکا، سعودي عربستان او پاکستان د افغانستان په جګړه کې سني مسلمانان حمایه کړي او دا سني مسلمانان بیا واک ته هم ورسیږي، نو په ایران کې به د شیعه مسلمانانو واکمنۍ ته سرخوږی هم جوړ کړي. نو په همدې خاطر ایران هم له هغو شیعه مسلمانانو او په ځانګړي ډول هزاره افغانانو سره چې د شوروي یرغل له وجې ایران ته مهاجر شوي وو کومک وکړ، وسلې او تجهیزات یې ورکړل، حتی د سپاه پاسدارانو د مهمو غړو لخوا ورته نظامي تعلیمات هم ورکړل شول او په افغانستان کې د جګړې لپاره آماده کړل. دوی د هزاره افغانانو بېلابېلې 8 ډلې راټولې کړې او د حزب وحدت اسلامي په نوم ګوند کې یوځای کړل. په اصل کې د ایران مذهبي مشر آیت الله خمیني غوښتل چې په ټوله دنیا کې د شیعه مسلمانانو لپاره یو آیډیال شخصیت واوسیږي، خپل فکر او آیډیالوژي نورو ملکونو ته هم وغځوي او د همدې لپاره د دنیا په هر ځای کې د شیعهګانو حمایت هم خپل حق ګاڼه. انسایکلوپیډیا ایرانیکا په نوم بنسټ په دې تحقیق کې لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سپاه پاسدارانو پوځي ځواک په شریکه د افغانستان لپاره بېلابېلې شیعه مذهبي ډلې رامنځته کړلې. هغوی ته یې په حساسو نظامي کمپونو کې تمرینات ورکړل او میاشتني معاشونه یې هم ورته وټاکل او تر ټولو مهمه بیا دا ده چې په دوی کې ځینې له عراق سره جګړې ته هم ولېږل. په دې ریسرچ کې دا هم ویل شوي چې هغه وخت د ایراني مذهبي مشرانو فکر دا و چې په افغانستان کې به هم د همدې ډلو په وسیله د ایران په شان انقلاب رامنځته شي چې مشري به یې ایراني مذهبي مشران کوي. ایران دا ډلې تر 1989 کاله پورې حمایه کړې، خو کله چې روسیې له افغانستان نه خپل پوځیان وویستل، د افغانستان په اړه د ایراني مذهبي مشرانو پالیسي هم ورسره بدله شوه. ایران په افغانستان کې د ډاکټر نجیب د حکومت ملاتړ شروع کړ. په بېلابېلو تحقیقاتي مقالو کې یادونه شوې ده چې ایران په دې خاطر د ډاکټر نجیب ملاتړ وکړ چې ایران نه غوښتل
هغه سنی مسلمانان چې د پاکستان او سعودي لخوا حمایه کیږي قدرت ته ورسیږي. نو په همدې خاطر د ډاکټر نجیب له حکومت سره په نظامی او مالی برخو کې مرستې هم شروع کړې او له شیعهګانو او په خاص ډول د وحدت اسلامي حزب نه یې وغوښتل چې نور د حکومت په خلاف جګړه ونه کړي. د ایران په کومک راوچت شوو دغو هزاره افغانانو که څه هم د ډاکټر نجیب د حکومت په خلاف تاوتریخوالی نه کاوه، خو د هغو تنظیمونو په خلاف ودرېدل چې په پاکستان کې رامنځته شوي وو. او همدا یوه وجه هم وه چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته کورنۍ جګړې لا شدت واخیسته او دا جګړه په مذهبي او قومي شکل هم مخته لاړه. ښه مثال یې د عبدالعلي مزاري او عبدالرب رسول سیاف ترمنځ په کابل کې سختې جګړې وې. عبدالعلي مزاري په ایران کې د رامنځته شوي د شیعهګانو ګوند حزب وحدت اسلامي مشري کوله او عبدالرب رسول سیاف بیا په پاکستان کې د سعودي عربستان په کومک رامنځته شوي ګوند اتحاد اسلامي مشري کوله. د بشري حقونو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې لیکلي چې د عبدالعلي مزاري په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي کسانو به په قصدي ډول د عامو خلکو په کورونو باندې راکټونه او مرمۍ ویشتلې. په دې راپور کې لسګونه داسې مثالونه ورکول شوي چې دواړو ډلو په کابل کې ډیر ځوانان او لویان له سختو شکنجو سره مخ کړي دي او په دې ډول له بشري حقونو نه سرغړونې کړي دي. د راپور په یوه بله برخه کې ویل شوي چې یوازې په 1992 کال کې د حزب وحدت اسلامي لخوا د کابل په غربي ساحو کې د شاوخوا 1000 کسانو مړي او ژوندي ورک شوي دي. یوازې دا نه بلکې ایران د افغانستان د کورنۍ جګړې په وخت کې د حزب وحدت په ګډون جمعیت اسلامي او جنبش ملي ګوندونو ته هم وسلې، مهمات او پیسې ورکولې چې د نورو ډلو په خلاف په افغانستان کې وجنګیږي. د بشري حقونو نړیوال کمیسیون په یو بل تحقیقي راپور کې لیکلي چې د داخلي جنگونو په مهال به ایران په یو وخت کې له احمدشاه مسعود، عبدالرشید دوستم او د حزب وحدت مشرانو سره په بیلابیلو مالی، نظامی او جګړیزو برخو کې کومکونه کول ترڅو هغه ډلې ضعیفه کې چې د پاکستان او سعودي لخوا رامنځته شوي دي لکه حزب اسلامي، وحدت اسلامي او نورې ډلې. خو له کورنۍ جګړې وروسته چې څنګه طالبان قدرت ته ورسېدل د ایران پالیسي یو ځل بیا د افغانستان په اړه بدله شوه. د ایران مذهبي مشرانو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره په شدت مخالفت وښوده. د طالبانو حکومت یې په رسمیت ونه پیژانده او د هغې دوه دلایل وو. یو دا چې طالبان سنی مسلمانانو او ایران فکر کاوه چې کېدای شي چې د شیعه مذهبي ایرانی مشرانو په خلاف کوم اقدام ونه کړي، او دویم دا چې طالبانو له سعودي عربستان او پاکستان سره نږدې روابط لرل او دوی ویریدل چې دا ډله به د سعودي عربستان او پاکستان په مرسته په سیمه کې د ایران د پرمختګ او ګټو مخه ونیسي. په همدې خاطر ایران له کابل نه خپل ډیپلوماټیک ماموریت یا د سفارت کارکونکي راوباسل او مزار شریف ښار ته یې وړل. دا ځکه چې مزار شریف یوازینی خار و چې تر 1998 کاله پورې طالبانو نه ونیولې. په همدې وخت کې ایران د طالبانو له مخالفینو سره اړیکې ونیولې. د برهان الدین رباني او احمدشاه مسعود په مشرۍ جمعیت اسلامي، د عبدالرشید دوستم په مشرۍ جنبش ملي او د هزارهګانو وحدت اسلامي ګوند سره همکاري لا پراخه کړه. ایران دغو حزبونو سره په دریو برخو کې کومکونه کول: اسلحې او نظامي وسایل ورته ورکول، ټریننګونه او استخباراتي معلومات هم ورته برابرول او د ایران له سرحد نه تر افغانستان پورې به ورسره د نظامي وسایلو او وسلو په وړلو کې هم کومک کاوه. طالبانو د مزار شریف د ښار د نیولو لپاره یو ځل په 1999 کال کې کوشش وکړ، خو د همدې حزبونو یا شمالي ټلوالې لخوا یې ماتې وخوړله او ناکام شول. یو کال وروسته یعنې په 1998 کال کې طالبانو یو ځل بیا په مزار شریف ښار باندې حمله وکړه او دا ځل طالبانو مزار ښار ونیو. خو پوهیږئ طالبانو د مزار له نیولو وروسته هلته یو قتل عام وکړ. د بشري حقونو د نړیوال سازمان په دې تحقیقي راپور کې ادعا شوې چې له 2000 نه زیات عام خلک طالبانو ووژل او په دوی کې زیاتره هزاره افغانان وو. خو لانجه هغه وخت را پیدا شو چې طالبانو په مزار شریف کې د ایران په قونسلګرۍ کې دننه 9 ایرانی ډیپلوماتان او یو ژورنالیست هم ووژل. ایرانی اخوندان دې کار سخت غوسه کړل. سمدستي پوځیان اماده کړل چې په افغانستان باندې حمله وکړي. په ټوله دنیا کې همدې ته انتظار کېده چې ایران به په افغانستان باندې همدا اوس حمله کوي. پوځیان له سپکو او درنو وسلو سره د افغانستان سرحد ته را رسېدل
رسیدلی وو، خو ملګرو ملتونو روسیې، هندوستان او امریکا په ایران باندې فشار واچو چې په افغانستان باندې له حملې تیر شي او مسله د خبرو له لارې حل کړي. بلخوا په ایران کې هم په افغانستان باندې د حملې په اړه دوه نظرونه موجود وو. د ایران سپاه پاسدارانو نظامیانو غوښتل چې افغانستان باندې حمله وکړي، خو د ایران ولسمشر خاتمي نه غوښتل چې حمله وکړي، ځکه چې دوی تر اوسه هم د عراق د 8 کلنې جګړې له زیانونو نه ځان نه و خلاص کړی. نو له همدې سره ایران دا غوره وګڼله چې په افغانستان باندې حمله ونه کړي او فیصله یې وکړله چې د دې په ځای به شمالي ټلواله په ځانګړي ډول احمد شاه مسعود، عبدالرشید دوستم او د حزب وحدت مشرانو سره بشپړ نظامي کومک کوي ترڅو د طالبانو حکومت د همدې ډلو په وسیله راسقوط کړي. د حزب وحدت، جنبش او جمعیت ګوندونو د بشري حقوقو سازمان ته دا تایید کړی ده چې ایران دوی ته له 1998 کال نه وروسته هم درنې وسلې ورکړي دي او هغوی سره یې په جګړه ییزه برخه کې ډېره همکاري کړې ده. خو له دې 3 کاله وروسته د سپټمبر 11مې پیښه رامنځته شوله او د امریکا په مشرۍ د ناټو هیوادونه د همدې شمالي ټلوالې په کومک چې د ایران لخوا سپانسر کېدله افغانستان ته راغلل او د طالبانو حکومت یې له منځه ویوړو. حتی په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوي چې ایران د طالبانو نظام په له منځه وړلو کې له امریکا سره په استخباراتي برخه کې هم مرسته کړې ده. ایران د طالبانو د حکومت پر راپرځېدو خوشحاله ښکارېده او افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د ناټو هیوادونو د راتګ هرکلی هم وکړ. په 2001 کال کې چې کله بهرني ځواکونه افغانستان ته راغلل، د ایران وزیر خارجه د سیمې په بیلابیلو هیوادونو باندې وګرځېده او د افغانستان په وضعیت باندې ورسره خبرې کولې. په دې ټولو خبرو کې د ایران بهرنیو چارو وزیر کمال خارازي افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د راتګ هرکلی کاوه او د نوي ګډ حکومت په جوړېدو کې د ځان لپاره مهم رول هم غوښته. په همدې خاطر ایران په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره د بن کنفرانس د محمد مهدي په مشرۍ یو ټیم ولېږه، خو ځانګړې څارنه د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو مهم ډیپلومات جواد ظریف کوله. ایران که له یوې خوا د حزب وحدت او نورو ایران پلو ګوندونو لپاره په حکومت کې مهم رول غوښته او بل خوا په افغانستان کې د ځان لپاره زیاته ونډه هم غوښتله، په همدې خاطر د بن په کنفرانس کې مهم رول ادا کړ. خو کله چې په افغانستان کې نوی جمهوریت نظام رامنځته شو، نو ایران سمدستي د افغانستان لپاره په خپله پالیسۍ باندې یو ځل بیا غور وکړ او افغانستان لپاره خپل پالیسی بیرته بدله کړه. ایران که څه هم د جمهوریت په وخت کې افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او تجارت کاوه او دا تجارت یوازې هغو ولایتونو پورې محدود و چې له دوی سره سرحد لري، خو په اصل کې د ایران اخوندي رژیم په پالیسۍ کې تر ټولو مهم شی دا و چې څنګه افغانستان د خپل ایډیالوژي، فرهنګ او فکر ور انتقال کړی شي. د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا په همدې اړه یوه څېړنه شوې ده. په دې څېړنه کې ویل شوي چې ایران غوښتل د میډیا، پوهنتونونو او اسلامي مرکزونو له لارې افغانستان ته خپله ژبه، فرهنګ، مذهب او فکر ور انتقال کړي او دا هغه څه و چې له لارې په افغانستان کې مذهبي او قومي کرکه په اسانۍ سره خپرېدلی شوه. په ریسرچ کې د خاتم النبیین اسلامي پوهنتون یادونه شوې ده چې په کابل کې موقعیت لره او ټول مضامین او نصاب یې له ایرانه کنټرولېده، چې له دې لارې ایران غوښتل په افغانستان کې خپله ایډیالوژي د ځوانانو په ذهنونو کې کینوي او د ایراني فکر په اساس یې وروزي. په همدې تحقیق کې په کابل کې د تمدن په نوم تلویزیون او د انصاف په نوم اخبار هم یاد شوی دی چې په مستقیم ډول له ایران نه سپانسر کېدل او د هغوی لخوا ایجنډا ورکول کېدله. له دې سره په خوا کې لسګونه نورې ډېرې رسنۍ هم وې چې د ایران لخوا په مستقیم او غیر مستقیم ډول حمایه کېدلې او هدف یې دا و چې د ایران فرهنګ، ایډیالوژي او فکر افغانستان ته او په ځانګړي ډول ځوانانو ته ور انتقال کړی شي. یوازې پوهنتون او رسنۍ نه وې، بلکې ایران به د افغانستان مذهبي مشران او د پارلمان غړو ته هم په دې خاطر پیسې ورکولې چې په افغانستان کې د دوی فرهنګ، ایډیالوژي او مذهبي لارې ته تبلیغات وکړی شي. په همدې تحقیق کې ویل شوي چې د افغانستان د پارلمان تقریبا 440 غړو ته د ایران لخوا میاشتني معاشونه حواله شوي وو. همدارنګه په دولت کې شریکو کسانو ته هم د ایران لخوا پیسې حواله کېدلې او د دې ټولو هدف دا و چې ایران د افغانستان ټول مسایل په خپل کنټرول کې ولري او هر وخت چې وغواړي په خپله ګټه یې استعمال کړی شي.
د حامد کرزي د واکمنۍ په وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر کریم خرم په خپل کتاب کې لیکلي چې د افغانستان په دولتي چوکاټ کې د ایرانی کلماتو رواجول ډیر تیز شوي وو. حتی رسنیو او د دولت مهمو مسؤلینو هم دا اصطلاحات او کلمات کارول. رسنیو په خپل پروګرامونو او خبرونو کې استعمالول او دولتي مسؤلینو په مکتوبونو او نورو اسنادو کې کارول. کریم خرم په دې برخه کې د احمد ضیا مسعود، محمد محقق، کریم خلیلي، رنگین دادفر سپنتا او نورو لوړپوړو دولتي مسؤلینو نمونه اخیستي دي چې د ایرانی کلماتو په رواجولو کې رول لاره او کله چې یې د مخه ونیوله نو د دغو کسانو لخوا ورته مشکل هم جوړېده. نو ایران له 2001 کال نه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې څو اړخیزه پالیسي لرله. که له یوې خوا یو خاص مذهبي ګوند حمایه کوو، له بلې خوا په افغانستان کې د خپل فکر د پراخولو لپاره پوهنتونونه، رسنۍ او نور فرهنګي مرکزونه هم سپانسر کول. او له دې ټولو سره جالبه دا ده چې ایران له هماغو طالبانو سره پټې اړیکې هم جوړې کړې وې چې د واکمنۍ په وخت کې په رسمیت نه پیژندل او د دښمن په توګه یې ورته کتل. هو، ایران د جمهوریت په وخت کې له طالبانو سره هم پټ روابط جوړ کړي وو. هغوی ته د پناه اخیستلو ځایونه ورکړي وو، وسلې ورکولې او پوځي ټریننګونه هم ورکول. د لانګ وار په نوم ژورنال په یو راپور کې لیکلي چې په 2010 کال کې یو بهرني ځواکونو په کندهار کې د طالبانو یو قومندان ونیو او دې قومندان ته ټوله روزنه، سهولتونه او وسلې د ایرانی پوځ لخوا ورکول شوي وو. همدارنګه بېلابېلو سرچینو دا هم تایید کړې ده چې د طالبانو مخکینی مشر ملا اختر منصور هم په بلوچستان کې داسې مهال ووژل شو چې له ایران نه بیرته د راسنېدو په حال کې وو او ویل کېدل چې هغه له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې. د طالبانو او ایران د اړیکو په اړه بېلابېل تحقیقات دا ښیي چې ایران له طالبانو سره په دومره حد کې روابط ساتل چې نه طالبان بیرته واکمن شي او نه دوی ډېر ضعیف شي. یعنی طالبان باید یوازې جنګیالي واوسي او په افغانستان کې همیشه جګړه وکړي. له دې وراخوا د جمهوریت په وخت کې به ایران افغان شیعه مسلمانان سوریې ته د جګړې لپاره هم آسول تر څو هلته پې د بشار الاسد رژیم وساتي. په بېلابېلو راپورونو کې ویل شوي چې ایران به افغانستان نه حتی تر 14 کلنو پورې زلمي هلکان راټولول او سوریې ته د جګړې لپاره لیږل. د TWI په نوم دې تحقیقاتي ادارې په یو ریسرچ کې ویلي چې دا افغان شیعه مسلمانان به د ایران په ماجر کمپونو کې د جګړې لپاره تشویق کېدل او بیا به د سوریې د جګړې لپاره نوملیکنه پې کوله. ځینې نور بیا په افغانستان کې دننه هم د ټریول ایجنسیو له لارې جلبېدل او د ډیرو پیسو په مقابل کې به سوریې ته لیږل کېدل. ډیرو افغان ځوانانو ته به وعدې ورکول کېدلې چې که سوریې ته د جګړې لپاره لاړ شي نو د ایران تابعیت یا د دایمي اوسېدو اسناد به هم ترلاسه کړي. په همدې تحقیق کې ویل شوي چې افغان ځوانانو ته به په سوریه کې د جګړې لپاره $450 ورکول کېدل او په ایران کې به یې په کورنۍ باندې هم ډیر پام کېده. که څه هم ایران دغو افغان مهاجرینو ته ویل چې په سوریه کې د شیعه مذهبي ځایونو ساتنه وکړي، خو په اصل کې دا افغانان هلته د نیابتي جګړې لپاره استول کېدل. اصلا د ایران اخوندانو د بشار الاسد له رژیم سره ډېرې پخوانۍ اړیکې لرلې او په عربي هیوادونو کې د ایران یوازینی ستراتیژیک ملګری هم و. نو ایران نه غوښتل چې د بشار الاسد رژیم رانسکور شي او په سیمه کې یو ستراتیژیک ملګری له لاسه ورکړي. که تاسو د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه زموږ ویډیو نه لیدلی نو دلته یې وګورئ. نو بالاخره په 2021 کال کې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان باندې حاکم شول، د ایران پالیسی هم ګونګ حالت ته داخله شوه او هغه ځکه چې ایران په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط مخکې په ظاهره داسې ښودله چې د افغانستان جمهوري نظام سپورټ کوي، خو بل خوا یې له طالبانو سره هم ښکاره ناستې کولې او کله چې طالبان کابل ته راورسېدل ایران هیڅ منفي یا مثبت غبرګون ونه ښوده. له دې وروسته ایران که څه هم طالبان په رسمیت ونه پیژندل، خو په کابل کې خپل سفارت خلاص پرېښود او طالبانو سره په امنیتي او تجارتي برخو کې اړیکې لا وغځولې. نو له دې ټولو ښکاري چې د ایران اخوندي رژیم په تیرو 50 کلونو کې افغانستان سره په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې څو ځلې تغییرات راوستي دي. د نړیوالو او افغان څېړونکو د تحقیقاتو نچوړ یا کنکلوژن دا ښیي چې ایراني اخوندانو په تیرو 50 کلونو کې یوازې د خپلو ملي ګټو په اساس افغانستان سره روابط پاللي دي. څېړونکي په دې نظر دي چې ایران باید په عمومي لحاظ له ټولو افغانانو سره یو شان همکاري کړې وي، خو ایران په دومره موده کې یوازې له څو
مشخصو ګوندونو، قومونو او مذهبي مشرانو سره همکاري کوله. هغوی سره مسلسلې اړیکې پاللې او دا هغه څه و چې په افغانستان کې قومي، ژبنی او مذهبي تفرقه او کرکه رامنځته کوله، چې له همدې وجې څو وارې په افغانستان کې د قومونو او مذهبونو په نوم تشدد هم رامنځته شوی دی. له دې مسایلو وراخوا طالبانو سره د ایران اړیکې د مهاجرینو او اوبو په سر د ایران او افغانستان لفظي شخړې نور هغه مسایل دي چې تشریح کولو ته ضرورت لري. نو که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي په لاندې کمنټ کې راته ولیکئ، موږ به کوشش وکړو چې په بله خپرونه کې هم همدا مسایل راوسپړو. په اخره کې یوه ضروري یادونه دا کوم چې په افغانستان کې هزاره، تاجک، ترکمن او پښتون په ګډون ټول قومونه د یو افغانستان تر چتر لاندې ژوند کوي او د ورونو قومونو په توګه یادیږي. دا ویډیو یوازې په افغانستان کې د ایران په رول باندې جوړه شوې ده او هدف یې د کوم مشخص قوم، مذهب یا ډلې سپکاوی نه دی. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. هیله ده دا خپرونه به هم ستاسو خوښه شوې وي. تر بلې خپرونې د الله په امان.